السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د جرمني ژبې زده کړې یو مهم لوست څخه راغلاست. په دې لوست کې به موږ او تاسې فعل وپیژنو، د فعل ساختمان به وپیژنو، با قاعده او بې قاعده فعلونه به وپیژنو. هیله ده چې دا ویډیو را سره حتما تر پایه وګورئ. لوس ګیټس. ویب یا فعل هغه کلمه ده چې د یو کار کول ښکاره کوي، لکه اسن خوړل، گین تلل، شغایبن لیکل. راځئ چې اوس دا فعلونه په یو څو جملو کې وکاروو تر څو ښه پوه شو. Ich gehe zur Schule. زه ښوونځي ته ځم. لکه څرنګه چې ګرانو لیدونکو ګورئ په دې جمله کې گین یا تلل فعل دی چې زما تلل یا تګ ښوونځي ته ښکاره کوي. Er schreibt einen Brief. هغه نارینه یوه نامه یا یو لیک لیکي. دلته هم ګرانو لیدونکو فعل شغایب یا لیکل دی چې د کار کول یې ښکاره کړل. د فعل په تعریف باندې خو پوه شو. راځئ چې اوس فعل د ساختمان له نظره وپیژنو. verb اشتکتوه د فعل ساختمان. د مثال په ډول زمونږ فعل دی lernen، زده کول یا زده کړه. د فعل دې حالت ته مصدري یا انفینیټیف حالت ویل کیږي چې هر فعل په مصدري یا انفینیټیف حالت کې verb اشتام یا د فعل ریشه او د فعل اندونګ یا د فعل وروستۍ برخه لري. دغه په سپین خط چې تاسو ګورئ دې ته verb اشتام یا د فعل ریشه ویل کیږي او دا په سور خط چې لیکل شوی دې برخې ته د فعل وروستۍ برخه یا اندونګ ویل کیږي. دې ته د فعل ساختمان ویل کیږي. لکه څرنګه چې مو مخکې وویل دې حالت ته مصدري یا انفینیټیف حالت ویل کیږي. د یادونې وړ ده کله چې موږ غواړو فعل گردان یا کانجوګیټ کړو نو د فعل وروستۍ برخه د فاعل یا زوبیکټ په اساس باندې تغییر کوي. ګران لیدونکو ځینې زده کوونکي چې د فعلونو په ساختمان کې لږ تغییر راشي نو بیا وایي چې دا تغییرات څنګه راغله. نو اسانه طریقه دا ده چې لومړی تاسو فعلونه د مصدري یا انفینیټیف حالت کې زده کړئ. دویم د فعلونو د گردان یا کانجوګیټ کولو په قاعده باندې ځان پوه کړئ. د باقاعده او بې قاعده فعلونو د گردان یا کانجوګیټ کولو ویډیو زموږ په یوټیوب چینل کې وګورئ تر څو د فعلونو په برخه کې مو ستونزه حل شي. او یو بل ټکي ته مو پام وي چې فعلونه په جرمني ژبه کې په ان یا ان سره ختم کیږي، لکه څرنګه چې په پښتو کې فعلونه په لام سره ختم کیږي. د مثال په ډول اسن خوړل، شغایبن لیکل او داسې نور. د فعل په ساختمان باندې خو پوه شو. راځئ چې اوس باقاعده او بې قاعده فعلونه وپیژنو. لومړی regelmäßige verben، باقاعده فعلونه. دې فعلونو ته ګران لیدونکو schwache verben یا ضعیف فعلونه هم ویل کیږي. د دې فعلونو په ریشه یا verb اشتم کې په یو حالت کې هم تغییر نه راځي. یوازې اندونګ یا د فعل په وروستۍ برخه کې د فعل د گردان یا کانجوګیټ کولو له امله د فاعل په اساس باندې پکې تغییر راځي. د مثال په ډول زمونږ فعل دی lernen. که چیرې مونږ دا کانجوګیټ کړو do lernst. لکه څرنګه چې ګورئ د فعل په ریشه کې هیڅ تغییر نه دی راغلی او یوازې د فعل په وروستۍ برخه کې د فاعل په اساس باندې د کانجوګیټ کولو له امله چې زمونږ فاعل ډو دی استې د فعل په وروستۍ برخه کې اضافه شوی یا دغه تغییر پکې راغلی دی. دویم unregelmäßige verben، بې قاعده فعلونه. ګرانو لیدونکو دې فعلونو ته starke verben یا قوي فعلونه هم ویل کیږي. ګرانو لیدونکو د دې فعلونو په verb اشتام د فعل ریشه او د فعل اندونګ یا د فعل وروستۍ برخه کې دواړو کې تغییرات راځي. د مثال په ډول sprechen، خبرې کول. که چیرې موږ دا گردان یا کانجوګیټ کړو دو
sprichst. زمونږ فاعل دو دی، نو لکه څرنګه چې ګورئ د فعل په ریشه کې هم تغییر راغلی او د فعل په وروستۍ برخه کې د فاعل په اساس باندې هم پکې تغییر راغلی دی. ګران لیدونکو داسې ځینې بې قاعده فعلونه شته دی چې د دویو په ریشه کې هیڅ تغییر نه راځي، خو بیا هم دوی ته بې قاعده فعلونه ویل کیږي، لکه bleiben پاتې کېدل. که چیرې موږ او تاسې دا کانجوګیټ کړو لکه du bleibst، لکه څرنګه چې ګورئ د دې په فعل ریشه کې هیڅ تغییر نه دی راغلی او یوازې د فعل په وروستۍ برخه کې د کانجوګیټ کولو له امله پکې تغییر راغلی. داسې ځینې نور فعلونه هم شته دی لکه denken، bedenken، غینن او داسې نور. ګران لیدونکو دا و باقاعده فعلونه او بې قاعده فعلونه. هیله ده ګران لیدونکو چې د فعل په تعریف او معنا باندې پوه شوي یاستئ، د فعل په ساختمان باندې باقاعده او بې قاعده فعلونه وپېژندلي وي. هیله ده چې دا ویډیو در سره بیا وګورئ، زده یې کړئ، تمرین یې کړئ او په روزمره ژوند کې ورڅخه ګټه واخلئ. له هیره مو نه باسئ چې ویډیو در سره لایک کړئ، شیر یې کړئ، د خپلو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ او که لا تراوسه مو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، هیله ده چې همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. bis bald. Tschüss.